د پاکستان د تجزیې چارې څنګه او چا روانې دي؟ د پاکستان پخوانی صدراعظم عمران خان له واک څخه د غورځېدو راهیسې په یاد هیواد کې ناامني زیاته شوې ده. یوه سروي ښایي چې 3 اساسي لاملونه دي چې پاکستاني د تجزیې لوري ته روان کړی دی. سیاست پوهان وایي پاکستان د خپله اوسنۍ تګلاره بدله کړي او په خپلو پایلو د له سره ژوره کتنه وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم په یوه خپره شوې اعلامیه کې د پاکستان پر حالاتو څار کړی او ویلي دي چې د پاکستان اوسنۍ حالات او ناامني تر ډیره د پاکستان حکومت د خپلو پالیسیو نتیجه ده. له بل پلوه تحریک طالبانو په خپلو شرطونو کې د پاکستان حکومت ته غوښتي دي چې پښتونخوا دې خپلواک او آزاد حیثیت ومني او خپل پوځیان دې ترې وباسي. له بلې خوا د پاکستان سخت قرضه کېدل هغه څه دي چې پاکستان له یو لوی اقتصادي بحران سره مخ دی. دا و تاسو ته نن او مهم جزئیات تر بیا ښې چارې